سترګو ګلابونه دي تازه ساته ملنګي همداسې دي د مخ د آینه ساته ملنګي خوارو وارو کاغو واغو باڼه ساته ملنګي خوارو وارو کاغو واغو باڼه ساته ملنګي هیڅ یار له چا مکړه زړه ډاډه ساته ملنګي کاکا خیل سے بیا خدای دې لیونی کدا په کومه ډډه لاړې بیا خدای دې لیونی کدا په کومه ډډه لاړې راځه خواته مې کېنه دا روزه ساته ملنګي منا احسان د ذهن په کنډول کې بغزاده ساته ملنګي د ذهن په کنډول کې بغزاده ساته ملنګي او دانش تر ته بلیږي ډیوه مړه ساته ملنګي سفر د ژوندانه چې مې روان ساتم پیرا د دې صرف یو 15 شعرونه وایم چې سفر چې ستا د خولې خبره د باچا بیا خو ډېره معتبره تر څو به د ژوندون له ستونزو ځان ساتم پیره تر څو به د ژوندون له ستونزو ځان ساتم پیره تر څو به له دې خلکو نه ګریوان ساتم پیره تر څو به په لستوڼي کې ماران ساتم پیره تر څو به د خپل شر نه بل انسان ساتم پیره تر مننه تر څو به دستګیره د خپل ذات په حد کې ګیر یم تر څو به د خپل فکر بندیوان ساتم پیره او صادق صاحب تر څو به مې ته پیري او تر څو به دې مرید یم تر څو به مې ته پیري او تر څو به دې مرید یم تر څو به زه دا ستا په رنګ پیران ساتم پیره تر څو به مې ته پیري او تر څو به دې مرید یم تر څو به زه دا ستا په رنګ پیران ساتم پیره او ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر کا راشد ته شعر ډالۍ د هغه ښایسته زمزمې ته چې ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر کا په ده خو زه د خپل زړګي ودان ساتم پیره ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر کا په ده خو زه د خپل زړګي ودان ساتم پیره او سفر د ژوندانه چې مې روان ساتم پیره ناظم صاحب سفر د ژوندانه چې مې روان ساتم پیره یو څوک خو به بیا خامخا جانان ساتم پیره هغې مننه سفر د ژوندانه چې مې روان ساتم پیره یو څوک خو به بیا خامخا جانان ساتم پیره او هغې چې زما لاسو له رومال راوړو نو څه شوه زاهد چا چې هغې چې زما لاسو له رومال راوړو نو څه شوه زه هم د هغې پوزې له پیزوان ساتم پیره او میرجانه شعر درته ډالۍ چې زما په دروازو کې سر ټیټي ته حاجت نشته زما په دروازو کې سر ټیټي ته حاجت نشته زه دنګې دروازې ساتم او خان ساتم پیره زما په دروازو کې سر ټیټي ته حاجت نشته زه دنګې دروازې ساتم او خان ساتم پیره او تر څو به په جنت کې د غلمانو خوا کې تر څو به په جنت کې زه د حورو منځ کې ناست یم تر څو به په جنت کې زه د حورو منځ کې ناست یم ملنګه تر څو به مې په خوا کې د غلمان ساتم پیره گلاب ساتم ریدے ساتم ریحان ساتم پیرا گلاب ساتم ریدے ساتم ریحان ساتم پیرا دانش یم په لاسو کې ګلان ساتم پیرا نن یې زه بیخي په خپله رضا وایم نو خوبونه دې په ویښه لیده نو خوبونه دې په ویښه لیده ښه نو تعبیر یې په اودو کې ګورې نو خوبونه دې په ویښه لیده ښه نو تعبیر یې په اودو کې ګورې او ته نو په ما کې خپل سکون لټوې ته نو لالونه په هیرو کې ګورې ته نو په ما کې خپل سکون لټوې ته نو لالونه په هیرو کې ګورې او نه نو بیخي به راته نه راګورې نه نو بیخي به راته نه راګورې نه نو بیخي به راته خپو کې ګورې نه نو بیخي به راته نه راګورې نه نو بیخي به راته خپو کې ګورې صادق صاحب یو څلور شعرونه نور وایم چې که قیمت یې را څرګند شو بیا یې اخلم که قیمت یې را څرګند شو بیا یې اخلم څه کچکول شو څه مې کند شو بیا یې اخلم که د یوې خندا قیمت یې زما وس کې صادق صاحب دا ستاسو خندا ته ډالۍ صحیح دی که نه که د یوې خندا قیمت یې زما وس کې بخارا او سمرقند شو بیا یې اخلم که د یوې خندا قیمت یې زما وس کې بخارا او سمرقند شو بیا یې اخلم که دا زلفې دې ټالونه وي نو وي دي که دا زلفې دې ټالونه وي نو وي دي که دا شال دې کمربند شو بیا یې اخلم مننه که دا زلفې دې ټالونه وي نو وي دي که دا شال دې کمربند شو بیا یې اخلم او که بیخي مې گزاره ترې نه شوه که بیخي دا سا مې بند شو بیا یې مننه
زما څه چې کوم بوس و هغه اوس تاسو که غوښتنه لرئ نه د ویسې هغه نشم ویلی د هغې کې وجه دا ده چې کېدای شي 4-5 کاله پس زه چېرته په خپله ویسې ویښته به ښه اوږده مې وې ګاډي به 5 مې وې 9-10 بچي به وې 12-13 سپي به وې هر ځای مه بیډي سوې او ځکه چېرته ویسې ویښته به ښه اوږده مې وې ګاډي به 5 مې وې 9-10 بچي به وې 12-13 سپي به وې هر ځای به میډي سوې او ځکه چېرته ویسې وې هاسټلو کې به دال نه و په لارو کې به سوال نه و اګزام به کال په کال نه و هاسټلو کې به دال نه و په لارو کې به سوال نه و اګزام به کال په کال نه و هېڅوک به فیل کېدل نه خو هر یو ګریډ به بي سي وې او ځکه چېرته هر ایونینګ چکر به وې ښه ښکلی موټر به وې پرووس به مې د چای سو زما غوندې لوفر به وې لنچ به په شیراز کې و او ډینر به د پي سي وې او ځکه هر ایونینګ چکر به وې ښه ښکلی موټر به وې پرووس به مې د چای سو زما غوندې لوفر به وې لنچ به په شیراز کې و او ډینر به د پي سي وې او ځکه چېرته ویسې وې کیمپس کې به رکشې نه وې د جونو به نخرې نه وې د میډم به مزې نه وې سقلین څه به چشمې نه وې سقلین صاحب نو معذرت وغواړم هغه زموږ ډېر محترم استاد دی د هغه وخت کې ما لیکلی و زه چې کله د انګلیش ډپارټمنټ کې وم په هغه وخت کې به سر څه چشمې وې که نه نو د کیمپس کې به رکشې نه وې سقلین صاحب خفه نه شي بخښنه دې غواړم الله دې عمر ورکړي کیمپس کې به رکشې نه وې د جونو به نخرې نه وې د میډم به مزې نه وې سقلین څه به چشمې نه وې د اوړي به پنکې نه وې موسم چې د یخنۍ راتلی په هره خوله به سیسې وې او ځکه فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپړاسیانو ټول ناظرین صاحب فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپړاسیانو ټول ښه سمارټ به هلکانو ټول ایکسپیل به د شیخانو ټول نو هر سړی فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپړاسیانو ټول غیره په خپل عزت هم ښه خوشحالېږي فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپړاسیانو ټول ښه سمارټ به هلکانو ټول ایکسپیل به د شیخانو ټول نو هر سړی به ډي سي وي او ځکه چېرته وي بس دی صحیح ده که نه